سلامونه ملګرو، زه ورور راغیم او تاسو ته د یوې نوې کیسې سره راغلی یم. دا د یوه داسې فلم کیسه ده چې یوه ښځه یو کلي ته واده کیږي او د ټول کلي زورور خلک د هغې د بدن تږي وي. دا د بوري کیسه ده. د هند د اتر پردیش یو کوچني کلي یوه نجلۍ چې له یوه زوړ مزدور سره واده کیږي. په حقیقت کې دا د ټول کلي ناوې ګرځي. هر څوک، که هغه چودري وي، که پنډیت وي او که ډاکټر، هر یو له هغې سره یوه شپه تېرول غواړي. خو د دې ظلم او زورونې د کیسې پای به دومره ویرونکی وي چې ټول کلی به د یو وبا ښکار سي. اوس دا پوښتنه ده چې دې درندګانو ته به څوک سزا ورکوي او د بوري برخلیک به څه وي؟ راځئ چې په دې ویډیو کې وګورو. د کیسې په پیل کې یو وړوکی کلی ښکاره کیږي چې د اتر پردیش په یو کلیواله سیمه کې پروت دی. د کلي د خلکو د ژوند تکیه د چودري صاحب په بټۍ باندې ده. که هغه نفر کار وکړي نو د هغو خلکو په کور کې به د ماښام ډوډۍ برابره وي، او که یې نه وکړي نو هغوی به له لوږې بېدېږي. په همدې بټۍ کې یو سړی کار کوي چې نوم یې دنوا دی. د عمر له پلوه ډېر زوړ دی، یوازې ژوند کوي او لا تر اوسه یې واده نه دی کړی. خو اوس یې دا هیله هم پرېښې ده چې کله به واده وکړي. خو د دوی د کلي ملا یا پنډیت ورته یوه نجلۍ پیدا کوي چې نوم یې بوري ده. شاوخوا 27 کلنه ده، ډېره ښکلې ده. څوک ورسره واده نه کوي ځکه چې د کلي خلک هغه بدبخته بولي. اصلي خبره دا ده چې د بوري 3 ودونه مخکې هم سوي وه، خو یو هم کامیابه سوی نه و. لومړی خاوند یې د نکاح په شپه باندې مړ سو، دوهم خاوند یې هم ژر له دې نړۍ څخه ولاړی، او دریم خاوند یې د واده په ورځ باندې د آس څخه راولوېدی او مړ سو. دا ټول تصادف و، خو نالوستي او کلیوال خلک دا د بوري بدبختي بولي. د دې واده مراسمو ته 5 مهم کسان راغلي دي. دا د کیسې اصلي کردارونه دي. اول، چودري، د کلي زورور د خښتو بټۍ مالک، د خلکو مزدوري پر ده پورې تړلې ده. دوهم، سریش، د بټۍ منیجر، د خلکو د روزي پرې کولو او ظلم پرې کول د ده عادت دي. دریم، پنډیت، د کلي مذهبي مشر، خپله بد نیت لري او نورو ته ښې لارښوونې او نصیحتونه کوي. بنیه لالا، د کلي سودخور، ښځو ته پور ورکوي او بیا هغه پور د ده سره د شپې په تېرولو باندې ادا کوي. پنځم، ډاکټر صاحب، د کلي دروند ډاکټر، خو د درملنې په نوم سره ښځې د خپل شهوت ښکار ګرځوي. چودري 2 ورونه هم لري، ګوپال او دیا. دوی هم د واده میلمانه دي. دوی شکایت کوي چې ولې د دوی ودونه نه کیږي او کله به دوی هم پر آس باندې سپاره سي. په همدې وخت کې یوه نجلۍ بسنتي راښکاره کیږي. د عقل له پلوه سالمه نه ده، یوازې له خپلې زړې انا سره ژوند کوي. د چودري 2 ورونه دیا او ګوپال پر دې باندې بد نیت پیدا کوي. بل لور ته دنوا په خپل واده ډېر خوشحاله دی، او ولې به خوشحاله نه وي چې په دومره زوړ عمر کې د یوې ښایستې نجلۍ سره واده کوي. ملګري یې په ټوکې ورته وایي بې حده خوشحالي مه کوه، داسې نه وي چې ناوې د واده په اوله شپه باندې مړه کړې. په دې وخت کې دیا او ګوپال سترګې د بسنتۍ په لور باندې روانې دي. د خپل شهوت د تندې ماتولو لپاره یې هغه تعقیب کړه. هغې ډېره هڅه وکړه چې له دوی څخه وتښتېږي، خو د وږو لیوانو په څېر دوی د هغې په بدن باندې لوبې پیل کړې او په بې رحمۍ سره یې ورسره ناوړه چلند وکړي. او کله چې دوی له هغې څخه راضي نه سول نو هغه یې ووژل او سیند ته یې ور وغورځوله. خو یو څوک باید راسي چې د دې ځناورو مخه ونیسي، او له همدې امله یو انسپکټر یعنې پولیس راځي چې نه یې د هغو خبره منله او نه د هغو پر قانون باندې د هغو سره تلي. غلو هم د هغو څخه ډېره سخته ویره درلودله. بله ورځ هغه کلي ته راغلی او لومړی یې د بسنتي جسد له سیند څخه راوایستی او بیا یې دیا او ګوپال د سپیو په څېر باندې ووهل. د دې وروسته دوی هغه نیسي او زندان ته یې وړي. بله ورځ کله چې چودري د خپلو 2 ورونو دپاره پادري ته ورځي، په همدې وخت کې انسپکټر هغه وهي او نیسي یې. چودري هڅه کوي چې هغه په خپل غرور سره وویروي، مګر انسپکټر هغه دومره سخت وهي چې د چودري غرور په 100 ثانیو کې ورک سي. دلته پولیس په ښکاره ډول هغه ته ننګونه کوي چې خپل ورونه په ضمانت خوشي کړه، که څه هم هغه په هغه وخت کې قوي شواهد نه لري، مګر هغه ډاډه دی چې د تحقیقاتو راپور وروسته به دا 2 مجرمین ثابت سي. د پولیسو په حوزه کې هغه هغوی ته ښه میلمه پالنه ورکړه. هغه وکیل چې د چودري په قضیه کې راغلی و د هغه پولیس څخه ویریږي او هغه یې له دندې ګوښه کوي. د دې وروسته هغه د ښار لوی وکیل ته ورځي او هغه ټول تورونه ورته وایي چې پولیس پر هغې باندې لګولي وه. خو وکیل ورته وایي چې تاسو به د خپل ورور د خوشي کولو لپاره لږ تر لږه 50,000 روپۍ راوړئ. له بلې خوا موږ بوري ګورو چې په ټول کلي کې د دې بحث ګرم دی، څنګه دومره ښکلې او ښایستې نجلۍ د یوه زاړه سړي سره واده وکړي. په دې کې به حتما یو څه نیمګړتیا وي. او له بلې خوا کله چې دنوا بله ورځ په بټۍ کې کار کوي، هغه ملګري هغه ځوروي او ورته وایي چې موږ ته د خپل د واده د شپې کیسه وکړه. دنوا په دې غوسه کېږي. بیا د مدیر منیجر سمدلاسه له هغه له معاش څخه 100 روپۍ کاټوي او وایي چې هغه ناوخته راغلی دی. دا ټوله بهانه ده، د هغه ارادې د بوري د بدن وخواته دي. کله چې هغه د لالا څخه تیل اخیستلو لپاره ورځي نو هغه یې هم ځوروي او وایي څنګه په یوه شپه کې ټول تیل ختم سول. لالا دنوا ته وایي چې زما دکان خپلې مېرمنې ته ور وښوه تر څو هغه هر څه چې اخلي
او هر څه چې غواړي باید خپله دلې راسي. لالا د هغه څخه د پیسو د اخیستلو څخه انکار کوي، مګر د نوا د هغه د ارادې په اړه باندې ښه پوهیږي او د هغه پیسې د پر مخ باندې ورغورځوي. ډاکټر هم د بوري د جسد تږی دی او هغه د هغه کور مخې ته هر وخت تېرېږي او د کور خواته په بار بار سره ګوري. د نوا د دې ټولو په لیدلو سره ډېر غوسه کېږي. هغه شپه د کلي لالا د یوې نجلۍ سره بد چلند کوي. هغه نجلۍ ته وایي که ته بوري زما تر بستره پرې راولې زه به تا ته ډېرې پیسې درکړم. بله ورځ هغه بوري ته راځي او دا وړاندیز ورته کوي، مګر بوري هغه وهي او د هغه ځای څخه یې شړي. له بلې خوا د بټۍ مدیر هره ورځ د نوا ځوروي تر څو هغه بوري له ځانه سره واستوي او د هغوی سره یوه شپه تېره کړي. دلته چودري اندېښمن دی څنګه د خپلو دوو ورونو د خلاصون لپاره 50,000 روپۍ ترلاسه کړي. دا هغه وخت دی چې پادري هغه ته د حل لاره ورښیي او ورته وایي که موږ د کارګرانو د ورځني معاش څخه 10 روپۍ کمې کړو نو پیسې به په یوه میاشت کې سره برابرې سي. هغه دا پلان جوړوي او بیا کارګرانو ته اعلان کوي. کارګران د دوی مخالفت کوي، مګر هلته د کار کولو بله لاره نشته. مدیر سریندرا دا هم وایي چې که څوک غواړي کار وکړي هغه یې کولی سي، مګر که څوک کار نه کوي هغه د دې ځای څخه تللی سي. د دې په اورېدو سره کارګرانو بیرته خپل کار شروع کړي، مګر د نوا بیا هم ورسره بحث کوي چې مدیر ورته ښکاره توګه سره وویل چې ته یوازې هغه وخت کار ته راتلی سې کله چې بوري د شپې ماته راولې. د دې په اورېدو سره د نوا ډېر غوسه کېږي، مګر هغه بې وسه دی ځکه چې هغه د دې شیطانانو په وړاندې هیڅ وس نه لري او بیا خپل کور ته راځي. دلته د نوا د ملګرو زوی ډېر ناروغه کېږي، نو بوري هم د خپلې مېرمنې سره د ډاکټر کلینیک ته ورځي چیرې چې ډاکټر د بوري سره په ډېره بېادبۍ سره خبرې کوي او هغه وایي چې دې ته باید ګرانه دوا ورکول سي. بله ورځ کله چې بوري خپل کور ته ځي هغه ګوري چې د همسایه ماشوم یې بیا ډېر ناروغه دی او پر چبرکټ باندې پروت دی او د دې د کور څخه یو عجب غږونه راوځي. کله چې هغې دننه وکتل ډاکټر د هغې له ملګري سره فزیکي اړیکه نیسي. هغه مجبوروي چې د هغې له بدن سره لوبې وکړي. بوري کور ته راځي او دا خبره د نوا ته کوي او هغه ورته وایي چې هغې د مور په توګه خپله دنده ترسره کړې ده. هغه ورته حقیقت وایي چې زه چودري له دندې څخه ګوښه کړی یم او تر هغو پورې به ده ته کار ورنه کړې تر څو چې زه تا هغوی ته ورنه ولمه. بوري وایي که چیرې زه ټوله ژوند په غربت کې ژوند وکړم او یو وخت ډوډۍ وخورم یا وږی ویده سم خو زه به دا کار هېڅکله ونه کړم ځکه چې ما له تا سره واده کړی دی نه له هغو شیطانانو سره. بله ورځ د نوا چودري ته ورځي تر څو د خپل کار پیسې ځینې واخلي، خو چودري ورته وایي چې بوري ماته د یوې شپې لپاره راوله او ته به خپلې پیسې ترلاسه کړې. په ځواب کې د چودري خلک د نوا ډېر وهي. هغه ډېر ناروغه کېږي او ډېر زخمونه پر بدن باندې پیدا کېږي. ډاکټر د هغه بدن پټۍ کوي، مګر د هغه سترګو ته په کتلو سره هغه وایي چې مسله ډېره جدي ده او هغه به د وینې معاینه وکړي. د هغه لپاره به 600 روپو ته اړتیا وي. هغه فکر کوي چې هغه به بوري د ملا په سر مجبوره کړي او د هغې سره به بد چلند وکړي، خو بوري ډېره خودغرضه ده. هغه په کور کې کارونه کوي، مزدوري کوي، پیسې سره برابروي او په دې سره د ډاکټر ټولې پیسې ورکوي، خو بیا هم د نوا په روغتیا کې هیڅ ښه والی نه راځي. نو هغه پنډت ته ورځي چیرې چې پادري پلان لري چې د هغې څخه ناوړه ګټه پورته کړي، خو هلته بیا هم د هغوی چال نه چلیږي. خلک ډېر اندېښمن دي چې بوري به کله مجبوره سي او دوی ته به راسي. ډاکټر خپل چالاک ذهن کاروي او په ټوله کلي کې یو غلط راپور ښیي او دا ثابتوي چې د نوا ایډز مرض لري، کوم چې د ټول کلیوالو لپاره یو ګواښ دی او په دې توګه سره ټول کلیوال د هغه پر ضد باندې راځي او دوی باید خپل کور پرېږدي او د کلي څخه د باندې ووځي. نو د نوا دې هم خپل کور پرېښوي او د کلي څخه د باندې یو نوی کور جوړ کړي. بوري پرېکړه کوي چې د مزدور په توګه باندې کار کوي، مګر هغه خلک هغې ته د ګیدړې په څېر باندې ګوري. دوی هره ورځ د هغې د ځورولو لپاره نوې طریقې استعمالوي. یو ورځ د ممبئی څخه یو هلک کلي ته راځي تر څو د مزدورانو په اړه یو مستند فلم جوړ کړي چې په خپل مستند فلم کې د مزدورانو ظلمونه ښیي. هغه خلک د بوري د تره سره خواړه خوري او هغې ته د خوړو په بدل کې پیسې او کرایه ورکوي. هغه هلک د ښار څخه راغلی و، ځوان و او د بوري سره یې مینه زیاته سوه. د هغه کار پای ته رسېدلی و او بله ورځ سهار هغه د تلو په حال کې دی. کله چې هغه د بوري له کور څخه وځي نو سخت باران پیل کېږي. د همدې امله د نوا بوري ته وایي چې دې تر سړکه پورې ورسوه، خو سړک ته د تګ په وخت کې د هغه پښه ښویېږي او هغه پر هلک باندې سربیره را پرېوځي. هغه وروسته دوی دواړه په مینه کې راځي او په سخت باران کې هغه خپلې ټولې هیلې پوره کوي. په دې ډول سره د چودري یو سړی دوی په همدې حالت کې سره ویني او هغه زه چودري ته وایي. د دې په اورېدو سره دوی خفه کېږي چې بوري د دوی پر ځای باندې د ښار د یوه هلک سره داسې اړیکه ونیوله او بله ورځ دوی هغه هلک ډېر سخت وهي او له هغه ځای څخه یې پسې اخلي. دوی بوري راوستلی وه او د کلي په مخ کې یې ټولو ته وویل چې بوري داسې بد کار کړی دی او زموږ د کلي پزه یې را پرې کړې ده. او له دې پېښې وروسته د نوا له بوري څخه ډېر سخت زړه ماتېږي
او بوري په کلی کې یوازې ژوند پیل کوي. هغه ته هیڅ کار نه ورکول کیږي. هغه حتی خپل میړه هم له ځان څخه لرې کړله. او په پای کې بوري تسلیمیږي او پریکړه کوي چې اوس به هغه څه کوي چې کلیوال یې د دې څخه غواړي. هغه د چودري کور ته ورځي او چودري ته وایي چې هر څوک ماته ډېرې پیسې راکوي، زه به د هغه سره شپه تېروم. دلته لالا د هغه لپاره تر ټولو ډېرې پیسې ورکوي او هغه شپه د بوري سره ښه وختونه تېروي. له دې وروسته بوري ټولو ته دا چانس ورکوي او د لیوانو په څېر د هغې په بدن سره خپله تنده ماتوي. کله چې کلیوال د بوري د نوي کار په اړه باندې خبر سول، د کلي هر سړی غواړي چې د هغې سره ویده سي او یوه شپه ورسره تېره کړي. بوري په همدې سره ډېرې پیسې وګټلې او د هغې له بدن څخه دوی ټولو خوند واخیستی. په دې توګه سره د کلي هر سړی د بوري څخه خوند اخلي. اوس دا د کلیوالو لپاره یو عام شی دی. دلته دنوا په ټولو حقیقتونو سره خبر هم دی. مجبور دی چې د کلي څخه د باندې ووځي او له بوري څخه لرې ولاړ سي. بل خواته بیا وکیل نشي کولی چې د چودري ورونه په ضمانت سره هم خلاص کړي او تر اوسه پورې تفتیش کوونکي دوی مات کړي دي. بیا وکیل هغه ته یو نظر ورکوي چې که هغه د بسنتي د انا سره جوړجاړی وکړي نو دا مسله دلته پای ته رسېدلی سي. کله چې چودري خپلې انا ته ورځي، هغه پوهیږي چې بسنتي همدې چودري خپله ناسکه لور ده او د هغې ورونو ورسره بد چلند کړی دی. د دې په اورېدو سره هغه ډېر خفه کېږي او د زیات خفګان له امله هغه مړ کېږي، مګر هیڅوک د هغه د مړینې په اصلي لامل باندې نه پوهیږي. یوه ورځ ډاکټر کله چې د خپلې لور د خرابې روغتیا په اړه باندې خبر سو، هغه اندېښمن سو او هیڅ درمل یې کار نه کوي. نو هغه د هغې وینه معاینه کړل. کله چې یو وروستی ټیسټ راووتی، هغه پوهیږي چې د هغه لور ایډز لري. په دې پوهېدو سره هغه ډېر غوسه کېږي او د وهلو په وخت کې پوښتنه ځینې کوي چې هغې د چا سره بد کار کړی دی. د ډېرو پوښتنو وروسته هغه پوهیږي چې مونو د هغه د لور سره دا ناوړه عمل کړی و. هغه مونو وهي او پوښتنه ځینې کوي چې تا له چا سره دا بد کار کړی دی چې زما لور ته دې د ایډز مرض راوړی دی. بیا مونو ورته وایي چې هغه د بورا سره د فزیکي اړیکې یا بد کار کړی و، یعنې هغه دا ناروغي له بوري څخه راوړی وه. او د بوري د نوم په اورېدو سره ډاکټر ډېر وارخطا سو، ځکه چې هغه هم په څو واره سره د بوري سره همدا ناوړه عمل کړی دی. او په دې توګه د ایډز ناروغي په ټوله کلي کې خپره سوې ده. یعنې په دې کلي کې هر سړی چې د بوري سره یې شپه تېره کړې وه په ایډز اخته سوی دی. ورو ورو په کلي کې د مړینو شمېر زیات سوی دی. کله چې دا خبره رسنیو ته وررسېږي نو د هر چا وینه معاینه کېږي او هلته ډېر خلک د HIV مثبت موندل کېږي، یعنې دوی ټوله په ایډز سره اخته سوي دي. دلته کلیوال احساس کوي چې دا ناروغي د دنوا څخه خپره سوې ده. نو ټول کلي د هغه د وژلو لپاره راټولېږي او غواړي چې هغه ووژني. دلته پولیس راځي او دنوا ژغوري. کله چې دوی د دنوا وینه وکتل نو معلومه سوه چې دنوا دا ناروغي هیڅ نه لري. دا چې هغه په ټول کلي کې یوازینی سړی و چې ایډز یې نه درلودی. کله چې کلیوال خبر سول چې په هغه وخت کې ډاکټر غلط راپور ښکاره کړی و، په حقیقت کې دا ناروغي د دنوا څخه بوري ته نه ورغلې، بلکې د هغه نوي هلک څخه بوري ته راغلې وه. کله چې کلیوال د ډاکټر او د هغه د ملګرو په اړه باندې خبر سول نو دوی د هغه د وژلو لپاره راووتل او په هغوی پسې رامنډې کړلې. دلته پولیسو د هغوی د مخنیوي لپاره هوایي ډزې وکړې. د هغه د غږ په اورېدلو سره بوري احساس وکړي چې ښایي دوی د دنوا په ډزو سره وژلې وي. دلته پولیس هغه ټول غداران او بدچلنده خلک او کلیوال ته په لاس ورکوي او هغوی ټول هغه وژني. د بلې خوا دنوا د بوري په اړه باندې فکر کوي او غوښتل یې چې هغه وویني. هغه د هغې د کور خواته ورمنډې کړلې، مګر ډېر ناوخته سوی و. کله چې کور ته راغلی نو ولیدل چې بوري ځان وژنه کړې ده. هغې فکر وکړ چې دنوا وژل سوی دی، هغې هم خپل ځان ووژني. او په دې سره زموږ د فلم کیسه هم دلته پای ته رسېږي. او اوس نو تاسو راته ووایاست چې له دې کیسې څخه تاسو کم درس اخلئ او له دې کیسې څخه باید موږ څه زده کړو. خپل نظرونه مو په کمنټ کې راسره شریک کړئ. که مو ویډیو خوښه شوې وي ویډیو لایک او شیر کړئ او زموږ یوټیوب چینل هم سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو پورې مو الله مل شه. مننه.